السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ چې په ترکیه باندې دومره خطرناکه زلزله ولې راغله چې د هغې د وجې په زرګاو کورونه تباه شو. تر اوسه پورې ویل کېږي چې د 4000 نه اباو کسان په دغه کې وفات شوي دي او په زرګاو کسان زخمیان دي. نو تاسو دا ویډیو ګورئ، تقریبا 3 ورځې مخکې شیر شوي د ترکیې نه. نو دا ویډیو ګورئ، بیا درڅخه زه یو څو خبرې شیر کول غواړم. دا ما عزتمند وګوره، خو د افغانستان طالب یو، خو د پاکستان حکومت یو، خو د پاکستان د ارض حکومت یو. دا وګوره، دا زما دلته هرونه راغلي، دوی کباړ ټولوي، کباړ. زه خپل هم کباړ ټولوم، دوی هم کباړ ټولوي. دا په ډسبینو کې پراته دي، ته وګوره. دا غورځوي، دا په ډسبینو کې پراته زما د ورور راوړل دلته. دا وګوره، دا ټول دی خو به 1900 دی. دا ټول قرآن مجیدونه دي او روزانه موږ د دې نه زیات یا دومره قرآن مجیدونه هر ورځ د ډسبینو نه موږ راټولو او دلته راځو. دا ترکیه والا ته ښایو چې ترکیه والا ته ووایي دا قرآن مجیدونه دي، په دې زموږ ستاسو ایمان دی، زموږ ستاسو په نبي باندې نازل شوی دی، به حفاظت کوو. اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو، تاڼې کې مې ویل دا قرآن مجیدونه دي. هغه ویل دا هلته ویسه جومات ته، چې جومات ته هم کله ویل امام صاحب ویل وایي دلته نه دا وړئ، دا دلته نشته، وایي دا سپایر شوي دي. زموږ څنګه چې د انګلیش کتابونه یا د نور کتابونه یعنې یو شی سپایر شي، موږ یې غورځوو، دوی دلته د قرآن مجید ته وایي دا سپایر شو. دا سپایر نه دی، ته وګوره دا قرآن مجید دی. دا زما د وروڼو غوړ کړې دا ویډیو تاسو ته ما شیر کړه. د دې دپاره ما تاسو ته شیر کړه چې جهاد نه دی په یو ځای کې، نور مسافر کم راځئ، د دې دپاره مه راځئ چې مزدورۍ دپاره راشئ، د دې دپاره راشئ، د دې دپاره راشئ جهاد دپاره راشئ. په ترکیه باندې کېږي جهاد. دا قرآن مجیدونه دي، دا دې سپو دا ظالمانو غورځولي دي. د دې نه نور جهاد په یو ځای کې په بل ځای کې جهاد نه کېږي غیر د دې ملک نه. دا قرآن مجیدونه تاسو وینئ، دا تاسو ما کړي دي، لاندې پراته دي. هره ورځ دومره موږ ګونډو، هره ورځ دومره موږ ګونډو. هلته چې کوم مالک دی هغه ته ما ویل دا قرآن مجیدونه دې څنګه چلو کوو، دا په کاټن کې واچي، فابریکې ته به لاړ شي، دا به موږ خرڅ کړو، کارخانې ته به لاړ شي او دا به خرڅ کړو. دا مقبره ده مخامخ دې کې، دا ورته دې ته موږ کند وباسو. د پولیسو ته مو ویل هغه ویل چې دلته یې مخه ښوي، په دې باندې پولیس ولاړ یا به د شپې ماښام به وړو، د شپې ماښام به دا وړو او دا به موږ هلته ښخوو او دلته به موږ جنګ کوو. خو هغه حکومت یې خو هر څوک یې موږ پرې کوو، یا به موږ مړه کړي یا به هغه مړه کړو، یا به هغه مرداران کړو یا به موږ شهیدان کړي. او دا قرآن مجیدونه په دې باندې چې ما ورته ونه جنګېږو، نور په پسته جنګېږو، په ځمکه به جنګېږو، په پیسه به جنګېږو، هغې باندې هم جنګېږو. دا د آخرت ګټه ده زموږ، دنیا مصرف دغسې ده. زه خپله مې هم زما د ترکیان خپله هم زړه موړ دی، ټول انډیوالانو ملګرو مې زړه تور دی. همدغه کار ورسره کوو، انشاءالله موږ هم به ځو ترکیه ته. او باقي پای دا قرآن مجیدونه ستاسو د وړاندې دا د مخامخ تاسو ته دا کوم چې شاپر کې پراته دي، دا ټول قرآن مجیدونه تاسو ویل او دا چې په پاکستان کې کوم وزیر اعلی دی او کوم مثال مشرف دی او کوم باچا دی، هغه ته دا ترکیه ته اراده وکړي چې مثال دا د دغه کې د دې لار روباسي چې دا دلته نه غورځي. دا څنګه مسلمانان دي؟ موږ مسلمانانو سره د قرآن مجید قدر نشته، موږ د هغې قدر نه کوو. تاسو ګورئ چې په ترکیه کې قرآن مجید ډسبین ته غورځولی کېږي، ولې چې دا ضعیف دي. په کار ده چې کومه د اسلامي طریقه ده په اسلامي طریقې سره دفن کړی شي، خو نه دغه کې دغه شان نه کېږي. دوی قرآن مجیدونه راخلي په ترکیه کې او ډسبین ته اچوي. نو چې دا یو لوی ظلم دی، یو لوی ګناه ده. ما ته خو دې نه بله غټه ګناه نشي کېدلی چې موږ قرآن مجید راخلو او ډسبین ته یې اچوو. په دې زلزله کې زموږ دپاره اشاره هم ده چې موږ کوم طرف ته روان یو. پاکستان کې نن سبا کم حالات روان دي، څومره فحاشي روانه ده. د یو څو پیسو دپاره موږ قتل هم کوو، د یو څو پیسو دپاره موږ فحاشي هم خورو. په کار ده چې هر سړی دا سوچ وکړي چې زه کوم طرف ته روان یم، زه څومره د نیکۍ کارونه کوم، څومره د بدۍ کارونه کوم. په کار ده چې هر سړی په خپل عمل باندې سوچ وکړي چې زه په کوم سایډ باندې روان یم. که چېرې دغه شان موږ روان یو، نو نږدې د الله د نیکي چې دغه شان زلزلې به په موږ هم راشي. الله تعالی دې په موږ مسلمانانو باندې خپل رحم او کرم وکړي. الله دې موږ د داسې عذابونو نه وساتي. والسلام.